د هغې نه بعد ورور سوال کړی دی چې یو کس دی او هغه دا قسم خوړلی دی چې دا پلاني ځای ته نه ځي او اوس هغه مجبوره دی چې لاړ شي نو خپل قسم ماتوي نو دی به څه کوي د دې خبرې جواب ولا حول ولا قوة الا بالله هغه دا دی چې دی به قسم کفاره ورکوي که نه الله سبحانه وتعالی سورة مائده کې چې کوم کفاره قسم او فرمایلی د لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم اسې قسمونو باندې الله څوک نه رانیسي ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان په هغه قسمونو چې د سړي زړه د هغې اراده کړي او په کلک قصد او اراده د زړه نه قسم خوړلی فکفارته اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اهلیکم نو کفاره لس مسکینانو له خوراک ورکول او یا غیله کپړې ورکول او تحریر رقبه او یا غلام آزادول نو که څوک دا پیدا نه کي فصیام 3 ایام نو 3 ورځې روژه نیول او دا لازمي دي نو انسان د 3 کارونو کې مخیر دی او هغه اختیار ورکړی شوی دی یو لس مسکینانو له خوراک ورکول هر مسکین له نصف ساعه به ورکوي نیم ساعه او نیم ساعه هغه تقریبا یو نیم کیلو تقریبا دغه نیم ساعه راځي چې هر یو مسکین له به دغه خوراک ورکوي که هغه مطلب هغه خوراک به کوي په هغه مسکین باندې په لس مسکینانو باندې به دغه خوراک کوي هغه که جدا جدا یې ورکوي او که په یو ځای کې راجمع کوي او روټۍ ورله کوي او په یو وخت باندې خوراک ورکوي دویم لس مسکینانو له کپړې اخیستل دي چې هغه داسې کپړې چې د هغه عورت پرې پټېږي او دغه کپړې اخیستل دي او دریم تحریر رقبة مؤمنه دغه د مری آزادول دي د غلام آزادول نو که دا 3 کارونه څوک نشي کولی نو بیا به 3 ورځې به روژې نیسي او پرله پسې روژې به نیسي په هغې کې به انقطاع نه کوي بعض علماو چې دا ویلي دي چې نغدي پیسې شي ورکولی لیکن دا خبره مرجوحه ده جمهور علما هغه دا وایي چې په کفاره کې نغدي پیسې ورکول دا نشته دی ابن قدامه هم په مغني کې لیکلي دي چې دغه نغدي پیسې ورکول دغه نشته دی بلکې خوراک به ورکوي مسکینانو له الله سبحانه وتعالی خوراک یاد کړی دی او خوراک به ورکوي ورله نو که یو سړی نه رقبه شته دی نه کپړې شي ورکولی نه طعام شي ورکولی نو دغه به 3 ورځې به روژې نیسي او پرله پسې به روژې نیسي او په منځ کې به هغه فاصله نه ورکوي هذا والله اعلم